اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیاره کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه اعمال. حضرت بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په ژوند کې یو ځل په ورځ کې تیاره خوره شوه. زه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه خدمت کې حاضر شوم او عرض مې وکړی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به هم د دې قسمه څیزونه راتلل. هغوی وفرمایل الله تعالی دې پناه راکړي. د نبی علیه الصلاة والسلام زمانه کې چې لږ شان هوا تیزه شوه نو مونږ به د قیامت د راتلو د ویرې نه جوماتونو ته منډې کړې. یو بل صحابي ابوالدرداء رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام معمولي و چې کله به سیلۍ راوالوتله نو نبی علیه الصلاة والسلام به وویرېدی جومات ته به یې تشریف یووړی. فایده: نن د لویه نه لویه واقعه مصیبت او بلکې هم جومات ته تلل چاته یادېږي. عوام خو پرېږده، آیا خو څوک د دې اهتمام چېرته موندی شي؟ تاسو په خپله د دې جواب په خپل زړه کې سوچ وکړئ.